معكم من الأولويات التي بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر ته په راسېدو له الجزیره شبکې سره په مرکه کې تازه څرګندونې کړې دي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه خبرونه ګورئ. په نن خبر کې د افغانستان د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وروستۍ څرګندونې به درسره شریکې کړو چې په ځانګړې مرکه کې له الجزیره شبکې سره کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد الجزیره سره مرکه کې ویلي دي د ملي اردو مسلکي کابل او پیاوړتیا لپاره ډېر پلانونه لري. نوموړی په دغه مرکه کې وایي چې د مهال په لیواګانو کې هره میاشت سلګونه سرتیري فارغ کیږي او اسلامي امارت یوې پیاوړې پرمختللې امنیتي ذهنیت لرونکي ملي اردو جوړولو ته ژمن دی. د نوموړي په وینا داعش افغانستان کې ځای نه لري او امنیت تر بله هر وخت ښه تامین شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي هغه کورنۍ ننګونې چې هیواد ورسره د تیرې مودې په اوږدو کې مخامخ وو اوس د پای ته رسېدو په حال کې دي. نوموړي په ځانګړې مرکه کې له الجزیره شبکې سره څرګنده کړه چې د اوسني حکومت ستراتیژي په دې تمرکز لري چې د هر هغه ګواښ پر وړاندې ودرېږي کوم چې د افغانانو امنیت او ملي ثبات له خطر سره مخ کوي. ښاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد زیاتوي د افغانستان خلک د تلپاتې امنیت مستحق دي او د دفاع وزارت ته ژمن دی چې د هیواد د ملي ګټو ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د آرام ژوند د خوندیتوب لپاره به له هېڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. نوموړي هم دغه راز د ملي یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د اختلافاتو او داخلي لانجو وخت تیر شوی، اوس باید ټول افغانان د هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره سره یو موټی شي. د افغانستان ملي دفاع وزیر په خپلو څرګندونو کې بهرنیو لاسوهنو ته هم اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې افغانستان د سیمې او نړۍ د سیالیو ډګر نه دی بلکې یو خپلواک هیواد دی چې غواړي د سولې، امنیت او متقابل درناوي پر بنسټ له نړۍ سره اړیکې ولري. باید یادونه وشي چې د افغانستان اسلامي امارت ملي دفاع وزیر تېره ورځ قطر هیواد ته په رسمي سفر تللی چې هلته یې له بېلابېلو قطري چارواکو سره هم کتلي دي. د افغانستان ملي دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نړیواله ټولنه لا هم د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د هیواد د امنیتي وضعیت ترڅنګ د بشري حقونو او ښځو د تعلیم په اړه اندېښنې لري.